السلام علیکم ګران دوستانو، په دې هیله چې ټول ګران ملګري راته روغ او جوړ واوسئ. ګرانو ملګرو، زه ستاسو ورور مصطفی نوري ستاسو په درانه چې پوډکاسټ شوی یم. ګرانو ملګرو، نن هم د فري انټرنیټ اړوند موضوع چمتو کړې ده. زیات شمېر ملګري پوښتنې کوي چې فري انټرنیټ کار کوي کار نه کوي، فایلونه هم شته دي درسره نشته. ټول همدغه پوښتنې دي او زیات شمېر کسان فایلونه ورسره شته دي، بیا خلکو ته وایي چې تاسو 50 افغانۍ یا هم پیسو غوښتنه ترې کوي فایل درته لیږو. هغه فایلونه داسې فایلونه دي کنیکټ کیږي مګر کار نه کوي. نو له ستاسو څخه زما غوښتنه دا ده چې فري انټرنیټ تر نامعلومه وخته پورې هاسټ د دې په اصطلاح هاسټ او پامه اصطلاح آی پی ادرس بند شوی ده. هغه تر نامعلومه وخته بند ده. هغه څوک فایلونه جوړوي هغې ته بهتره معلومه ده. کله به چې فایل جوړ کړه اول سر کې به چې پاسورډ یوزرنیم دا شیان به چې ورکړه موږ ته به یو معلومات راکړل. هغه کې پاسورډ یوزرنیم د خاص معلومات به و، دا به چې را کاپي کړل بیا به موږ تلل یو آی پی ادرس به و. په دو کې به هیوادونه و، آسیایي هیوادونه، زیاتر به کنیکټ و زیاتر ډسکنیکټ و. نو هغه کنیکټ به چې وه هغه کنیکټ به لاړلو، کنیکټ آی پی ادرس به م را کاپي کړله، کله به چې فایل کې ورکړ به آی پی ادرس به هم فایل کې ورکوله. نو دو فایلونه آی پی ادرس به چې وه د آسیایي هیوادو و، نو دو به بیا کار کوله. نو اوس مهال که تاسو فایلونه چا جوړ کړي وي که لاړ شئ ویې ګورئ هغه آی پی ادرس ټول ډسکنیکټ شوی ده، یعنې ټول یې بند کړي دي. بیا زیاتر ملګري وایي چې والا د آی پی ادرس تر 25مه 24مه تاریخه پورې بند ده، را خلاص بشي. هغه امکان شته ده چې بیخي پر افغانستان باندې بند کړی وي هغه آی پی ادرس، یعنې په افغانستان باندې به بند کړی وي، نور هیوادو ته امکان شته کار وکړي. نو زما غوښتنه له تاسو څخه دا ده چې چا په خبرو مه غولېږئ چې تاسو څخه د پیسو غوښتنه وکړه، ټول دروغ دي. هغه ټول دروغ دي. ستاسو څخه پیسې اخلي، تاسو ته داسې فایل درکوي، هغه داسې فایل ده چې تاسو کله کنیکټ کوئ ښه کنیکټ کیږي هم مګر سرعت یې په 3 کیبي کې وي، 3 کیبي کې چې په هغې هغه ښه چې کنیکټ هم نه کېدی او انټرنیټ ام بي چې ونه لري سرعت یې 3 کیبي ده، بیخي 10 کیبي هم کېږي 20 کیبي هم کېږي مګر کار نه کوي. هغه نو تر نامعلومه وخته پورې آی پی ادرس بند ده. هر کله چې آی پی ادرس خلاص شوله فایلونه به جوړ شي انشاءالله تاسو سره به شریکېږي. نو که تاسو زموږ چینل ته نوي یاست تاسو به لومړی دغه چینل به سبسکرایب کړئ، دغه شنه بټن به وکښئ، بیا به له څنګ سره د زنګ علامه وکښئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي. تر بلې ویډیو هم په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ، د خدای پامان.